2 کاله مخکینی ویډیو نن وایرل کیږي ولې وایرل کیږي څونه پیسې تاسو په دغه ماشوم په دغه کلیپ وایرل کېدو کې والی وي زما مور وی چې هلک راله سرسایه راکړي بېبي یاره یو خبره کوم که یو سړی د ویور او دغه دپاره راځي نو بالکل دی نه راځي په دې سوشل میډیا باندې خلکو دغه ویډیو اوچته کړې ده او کلیپ یې وایرل کړی خلک پکې نمبر ډېرې زیاتې ورکوي آیا د دغه کلیپ به څه کېږي او د دې نه به جوړېږي څه دغه ماشومې ته 2 کال نه تر اوسه پورې چې دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې یو شانتي ګردش کوي 100 روپۍ امداد هغوی قدرمنو کتونکو که چېرته تاسو د دغه ماشومې او د ماسټر دغه کلیپ کتلی اوس تاسو په دې زړه کې لږ هم درد راغلی چې د سرسایه دغه کلیپ وایرل شوی دی او په دې باندې ډېر پښتانه خفه دي نو که نن تاسو هم په دغه باندې خفه وئ نو دا پیغام به سره نن ضرور شیر کړئ په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخونکی او مهربانه قدرمنو تاسو ګورئ ولسي عدالت او زه محمد کاشف قدرمنو په سوشل میډیا باندې یو ویډیو گردش کې دی ورکوټ ماشومې ویډیو ده او په هغې کې یو استاد محترم راپاسي او د خپلو شاګردانو نه تپوس کوي چې چا اختر له جامې اغوستي په هغې کې یو ماشومه راپاسي او هغه وایي چې استاد ما نه دي اغوستي هغه ورته وایي ولې دې نه دي اغوستي وایي چې کله موږ له د سرسایه پیسې راکړي نو مور مې ویل چې زه به تا له جامې واخلم دونه غربت په زموږ په دې سیمه کې چې هغه حد نه لري نو نن په دغه موضوع باندې زموږ ټیچر فاروق جان حسین صاحب چې هغه دغه ویډیو تیار کړی او دغه ویډیو کلیپ هغه ریکارډ کړو هغه د دغه کلیپ مالک دی نو نن په هغې باندې خبره کوو چې ډېر خلک دی دغه کلیپ یې راغستی دی نن بیا دغه ویډیو وایرل شوې ده او په سوشل میډیا باندې ګردش کوي د هغې د له کبله خلکو ډېر زیاتې خپلې نمبرې ورکړي دي دغه پیسو دپاره چې کوم مسافر پیسې رالیږي چې هغه د زما اکاونټ ته راشي زه دې په خېټه ماړه کړم نو نن به د دوی سره خبرې کوو چې دغه ځای کوم ځای کې دغه ماشومې او دغه ماشوم وایرل څنګه شو دغه کلیپ کله نه دی حسین صاحب په خپل پروګرام کې دخل کړی ډېر زیاته مننه کاشف بھائی ستاسو د راتګ هم دا راته ووایي چې دا تاسو کوم کلیپ د دې ماشومې وایرل شوی دی دا تاسو کله ریکارډ کړی دا خو زړه ویډیو د 2 کاله مخکې موږ دا ویډیو کړی و 2 کاله مخکینی ویډیو نن وایرل کیږي ولې وایرل کیږي اصل کې په دې ورځو کې که یو سړی دا بدې نیت باندې شیر کوي چې یاره خلک د خلکو سره امداد وکړي نو دا یو خو دغه نیت دی او که یو دا تاسو چې کوم ویلې چې موږ به کې ګورو زه به کې خلکو منشن کړم خلکو به کې خپلې نمبرې ورکړي خپل اکاونټونه نو یو د دغه دپاره وایرل کوي که نه دې هم تاسو ذمہوار جوړیږئ چې ستاسو یو کلیپ خلک راخلي او په پیج باندې اپلوډ کوي د هغې به تاسو ایکشن اخلئ او د هغې مخنیوی به کوئ چې خلکو له به پیسې راځي دغه ماشومه تاسو سوشل میډیا باندې راوستله د هغې مور پلار به خفه شوي هغوی به خفګان محسوس کړي او بیا هم دغه ماشومې ته څه صله میلاویږي نو خلک په خپل ځان له پیسې ګټي نو څه به وایي دغې ته به کومو سترګو ګوري دغه خو انتهایی غلط کار دی که یو سړی په خپله نمبر ورکوي پاتې شو د والدینو خبره نو او واقعي ده چې دا که چېرته ستاسو زما لور هم وي او داسې خبره وکړي خو داسې چل دی چې غربت ډېر داسې څیز دی چې هغه د ډېرو کسانو هغه زه به دا وایم چې مجبوري سړی په ډېر درونو وګرځي که نه او دغه ماشومې غیر اختیاري طور باندې دغه غږ کړی دی او زه دا بالکل د کائنات اواز دی تاسو په خپله باندې سوچ وکئ بالکل د خلکو زړه ته کوز شوی دی که نه نو دغه انتهایی غلط کار دی که به دې خلک خپل نمبر اچي نو دا غلط دغه ویډیو پیغام تاسو شیر کړو د هغه وخت نه د اوسه پورې دغه ماشومه سرتوره شوه خلکو ته ډېرې ویل چې یاره حسین صاحب په خپله پیداګیر وکړو خلکو په خپل پیداګیر وکړو د ډېرو پیجونو شیر شول هغوی په خپلې نمبرې ورکړلې دغه ماشومې ته 2 کال نه تر اوسه پورې چې دغه ویډیو په سوشل میډیا باندې یو شانتي ګردش کوي 100 روپۍ امداد هغوی ته میلاو یاره هغې سره دومره امداد وشو چې هغه په پردۍ کوټه کې اوسېدل د هغې صرف یوه کوټه و لوږ شان چاردیواري وه ام کچه وه باقي نه کچن باتروم وغیره هېڅ هم پکې نه و هغې له موږ 6 مرلې ځای په هغې کې اخیستی دی او یو کوټه هم پې آباده کړې ده خو هغه پلستر هم نه ده او هغې کې لا ور او دغه نه دي لګېدلي بس دومره امداد پکې شوی دا ویډیو په سوشل میډیا باندې ډېر ګردش کوي په ډېر اوش او زور سره خو که د سوشل میډیا خلک وګورو فینکران هغوی بیا په دغې کور ته راځي او د دې نه یو فلم ساز کړی او دغه په دې سوشل میډیا باندې بیا نور هم ګردش کوي کله ترې ډرامې سازي شي کله ترې څه ساز شي کله څه پروس کله تاسو سره ما رابطه کړې وه چې دغه ماشومې له به ورځو دوی د پلار نه به کمنټس اخلو یا به دغه ماشومې ریاکشن ږدو خلکو ته چې نور هم ورسره خلک امداد وکړي تاسو ما له جواب راکړو چې یاره دغلته هغوی ویډیو نه ورکوي نن به دغه څه وایي چې کوم کسان رابطې تاسو سره کوي او راضي وي چې موږ هم دغه شانتي ویډیو وکړو او هغه هم وایرل شي یاره یو خبره کوم که یو سړی د ویور او دغه دپاره راځي نو بالکل دی نه راځي ځکه چې څوک هم نه غواړي چې یاره زما ماشومه دی لکه 13 ورځو کې یو ویډیو وایرل شوی وه په هغې کې بیا ډېرې لوی لوی ډرامې سازې شولې او زه نومونه د چا نه اخلم خو لکه
دغه ماشومې مخکې هم چونکې ایز ا ټیچر زما دا ذمہواری جوړیږي چې یاره زه څوک داسې سرتور نه کړم. په دغه ویډیو کې هم دغه ماشومې مخ ما پټ کړی دی. او بله خبره دا کوم چې نن دې هم څوک دا کوشش نه کوي، نه دې راځي ځکه چې ملک د پښتو دی، هر سړی د پیغور نه یریږي. سبا به دغه ماشومه ودیږي، هغې ته بیا خلک پیغور کوي. نو نه غواړم چې یار د میډیا والا دې راشي او د هغې نه دې ویډیو وکړي. که څوک ورسره هیلپ کوي نو بای زه ښکاره سړی یم، زه استاد هم یم په سکول کې، دې نه علاوه 2 په ریډیو سټیشنو کې هم کار کوم. نه د هغې والدین چاله ویډیو ورکوي او نه هغه ماشومه چاله ویډیو کوي. البته که څوک بغیر ویډیو راځي د هغې د کور اندازه اخیستل غواړي نو بالکل زه ورته تیار یم. صحیح. کم خلک چې راځي او هغوی وایي چې موږ لاس په لاس باندې یا پیسې ورکوو یا دغه ځای ویزټ کوو، هغه تاسو ورکولی شئ؟ بالکل ډېره ښکلې خبره ده که یو سړی راځي نو بالکل هر کله دې راشي. خو لکه ویډیو یا خبرې لکه تیر زه به تاسو ته دغه مخکې تاسو ډرامې ولیدې که نه، نو که راځي بالکل ورسره میلاوېږم. د دې نه ښکلې خبره بله نشته چې یو سړی پخپله راشي او هغه ویم ني او ورسره ملاقات هم وکړي او امداد هم ورسره وکړي. صحیح. څونه پیسې تاسو په دغه ماشوم په دغه کلیپ وایرل کېدو کې والي وي؟ اصل کې زموږ پښتانه ملګري ټولو زموږ د ذهن داسې کلي ولس د پښتنو دا ذهن ساز دی چې کله څوک څه تقسیموي، کاشف بای څه تقسیموي نو اول به د هغه ذهن ته دا خبر راځي، دې ته به نه ګوري چې کاشف بای یو ښه کار کوي، بلکې د هغه ذهن ته به دا اول خبر راځي چې یاره کاشف به پکې څومره وهلي وي. بله دا چې کله دی نامعلومه مړی وي نو اکثر دا سوچ ذهن ته راځي چې دا به چېرته په ښځه باندې مړي که نه. او درېیمه خبر دا ده که چېرته د چا کور ویني، بنګله ویني، هغې به لسته کسان مزدوري کوي، لګیا به یې پټي به یې، خو هغې چې د هغې بنګلې ګاډي ته ګوري نو اول د هغې ذهن ته دا خبر راځي چې یاره دا چېرته غلط کار کوي، دا چېرته پوډرو پیسې دي که نه. نو ذهن ته دا خبر راځي. دا د پښتنو مزاج دی. څنګه چې تاسو سوال وکړه نو الحمدلله زه به د خلکو ته یو اتانیز دا ذمہوار یم. الله دې موږ له دا وس نه راکوي. په دې سوشل میډیا باندې خلکو دغه ویډیو اوچته کړې ده او کلیپ یې وایرل کړی، خلک پکې نمبر ډېرې زیاتې ورکوي. آیا د دغه کلیپ به څه کېږي او د دې نه به جوړېږي څه؟ زما ټول ته دا پیغام دی چې د کاشف بای دا ویډیو ځکه شیر کوي چې هغې ته دا پیغام ورسي، هغه ویډیو د په دې نیت باندې شیر کوي چې یاره لکه دا پیغام عام شي چې د خلک د اختر نه مخکې سرسایه ورکړي. خو دا ویډیو د دې لپاره شیر کړي چې یاره کم کسان غلطې نمبرې پکې ورکوي د خپل د پیسو د وانو دپاره، نو د هغې مخنیوي دپاره د دا ویډیو خامخا شیر کړي. ډېره زیاته مننه، خوشحاله شئ. قدرمنو کتونکو که چېرته تاسو د دغه ماشومې او د ماسټر دغه کلیپ کتلی اوس تاسو په دې زړه کې لږ هم درد راغلی چې د سرسایه دغه کلیپ وایرل شوی دی او په دې باندې ډېر پښتانه خفه دي، نو که نن تاسو هم په دغې باندې خفه وئ نو دا پیغام به سره نن ضرور شیر کوئ، ولې چې په دې کې ریالټي ده او په دغه کې هغه سپیناوی ښکاره شوی دی کوم چې دغه کس دا کلیپ ریکارډ کړو، نن را سره هم په دغه پروګرام کې هغه میلمه نو دا پیغام د سره ثواب په نیت په دې وجه شیر کوي چې دغه خلک چې کوم ویډیو اوچته کړې ده په خپلو پیجونو باندې اپلوډ کړې ده او هغوی پې خپل پیسې پیداګیر کوي، هغوی دغه اډې بندې شي او د دغه ویډیو کوم حقیقت چې دی چې هغوی ته پته ولګي چې اب حقیقت څه دی، نو دغه د لکه بل دا ویډیو پیغام مخکې شیر کړي چې ټول پښتانه دغه کلیپ نه خبر شي چې حقیقت څه دی. خوشحاله اوسئ، کور او ودان چېرته چې مو یې ښاد او آباد اوسئ. د بل پروګرام پورې خپل ورور کاشف لور کې اجازت د لوی الله په امان.